بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خویندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بیئ او خوشحال بیئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله و آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته د جمعې مبارکې د ورځې یو ډیره خاص او ډیره عظیم الشانه وظیفه بیانوم. دا دومره حیران کن او د طاقت والا وظیفه ده چې د ستاسو په ژوند کې کوم حاجت دی، کوم مقصد دی او ناممکنه دی، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دغه ناممکنه حاجت، دغه ناممکنه مقصد به دې پوره کړي او ورسره د الله جل شانه په حفاظت کې به تاسو راشئ. نه به درته جنات څه نقصان در رسولی شي او نه به د انسان له طرف نه تاسو ته څه نقصان در رسیږي. تر مرګه پورې به تاسو د الله جل شانه په حفاظت کې راشئ. لہذا زما محترمو، د عظیم الشانه وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې په خپله زندګۍ کې صرف یو پیره ازمو کوئ. د ژوند نه به الله جل شانه مشکلات او پریشانی ختم کی او ډیر زبردست انقلاب به الله جل شانه د ستاسو په زندګۍ کې راولي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو اسې هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي، دا چینل مله تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کوي او سلیکټ آل کوي د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو، په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو، که چېرې ستاسو تعویضونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. محترمو، که چېرې تاسو د عظیم الشانه وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې کول غواړئ، نو ویډیو اخیره پورې وګورئ او سکپ کوئ یې مه. محترمو، د عظیم الشانه وظیفه د جمعې مبارکې په ورځ باندې ډیره خاص او ډیره لاجوابه وظیفه ده. او که چېرې څه د عذر په بنا باندې د جمعې مبارکې په ورځ باندې تاسو دا وظیفه ونه کړې شوه، نو په عامه ورځ باندې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. لیکن د جمعې مبارکې په ورځ باندې د دې کول بهتر دي. ډیر حیران کن فواید، کمالات او ثمرات دي. لہذا ډیر په اهتمام سره د جمعې مبارکې په ورځ باندې دا وظیفه تاسو وکئ. محترمو، په ژوند کې انسان ته مشکلات هم راځي، تکلیفونه په هم راځي، پریشانی ورته هم را پیښیږي. زما عزتمندو، دا هر قسمه حالات د الله جل شانه له طرف نه راځي. دا تمام کارونه الله جل شانه کوي. نو څه په دې کې زما عزتمندو زمونږ د اعمالو وجه وي، زمونږ د اعمالو د وجې نه په مونږ باندې تکلیفونه، مصیبتونه، پریشانی راځي او څه د الله رب العزت له طرف نه په انسان باندې ازمایش وي. الله رب العزت د دې انسان امتحان اخلي. لہذا چې څه قسمه حالات راځي، بیماری راځي، مشکل راځي، حاجت راځي، مقصد راځي، چې مونږ د الله جل شانه طرف ته متوجه کیږو. ځکه چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دا طریقه خپل امت ته ښودلې ده چې په تکلیف کې تاسو الله جل شانه یادوي. یعنی تکلیف راشي، پریشانی راشي، غم راشي، مصیبت راشي، الله جل شانه تاسو یادوي او راحت کې او سکون کې هم الله جل شانه یادوي. او بیا چې زما عزتمندو، کله چې په مونږ باندې سم مشکل او تکلیف راځي، نو الله رب العزت به مونږ یادوي. او د الله جل شانه د یادولو مطلب دا دی چې په هر قسم غم کې، تکلیف کې، پریشانی کې او مصیبت کې به الله جل شانه مونږ سره د رحم او د کرم معامله کوي. یعنی هغه مشکل به مونږ ته الله رب العزت اساني، هغه
پریشانی به الله رب العزت زمونږه ختمي یا د زما عزتمندو حاجت ته مقصد دی هغه به الله جل شانه پوره کوي یا که دغه مصیبت او دغه تکلیف د لم لیټ شي نو تا باندې به یو ډیر لوی مصیبت را روان وي نو الله جل شانه به هغه دفع کوي. نو محترم او چاته څه تکلیف وي بیماری وي پریشانی وي نو د دې د پاره د عظیم الشان وظیفه تاسو خامخا وکړئ. زما محترم او نوکری مونږ او تاسو غواړئ چې الله رب العزت مونږ ته بهترین نوکری راکړي یا کاروبار مونږ یا کاروبار مشتاق پای کې تاسو ته نقصان ملاويږي یا زما عزتمندو تاسو رشتہ کول غواړئ پرشتہ کې مو بندش ته رکاوټ ته او تاسو دا غواړئ چې الله رب العزت مونږ ته منپسند ځای کې رشتہ راکړي او زمونږ دا رکاوټونه ختم شي یا زما عزتمندو د کاروبار روزګار حواله سره مسله وي نو دې د پاره زما عزتمندو تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو زمونږه هغه رونه او خويندې چې د هغوی لا تر اوسه پورې رشتہ نه ده شوی یا رشتہ کې څه رکاوټ راځي او د هغې د وجې نه دې پریشان وي نو دا خاص وظیفه تاسو خامخا وکړئ. یا زما عزتمندو تاسو ته د چا د طرف نه د خطرې او د نقصان رسیدو اندیشه ده نو د دشمن نه د حفاظت لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. کله چې تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو د دشمن د هر قسم د نقصان نه د خطرې نه محفوظ ساتي. دا رنګ زما عزتمندو د جناتو نه د حفاظت لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. یا زما محترمو تاسو غواړئ چې په ما باندې یا زما په کور باندې یا زما په مال حال باندې زما په دکان باندې د چا بد نظر ونه لګي نو د بد نظر نه د حفاظت لپاره هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. لہذا زما محترم دا وظیفه خامخا په خپل ژوندۍ کې صرف یو پیر تاسو وکي ان شاء الله تعالی په بهترین حفاظت کې به تاسو راشي. بهر حال زما محترم او طریقې کار د دې وظیفه انتهایی آسان دی. دا وظیفه به تاسو د جمعې مبارکه په ورځ باندې کوئ. د دې د کولو د پاره یو بهترین وخت د جمعې مبارکه په ورځ باندې موجود دی. یو وخت خو زما عزتمندو هغه د کله چې امام د خطبې د پاره کینی نو تر مونځه پورې دغه لمحه د دعا د قبلېدلو بهترین لمحه ده او بهترین وخت دی. په دغه ټیم کې چې کم سوال سړی د الله رب العزت نه کوي نو الله رب العزت هغه قبلوي. او دویم بهترین ټیم زما عزتمندو د جمعې مبارکه پرز باندې کله چې تاسو د مازیګر منځو کو نو تر ماښامه پورې دغه ټیم ډیر بهترین ټیم دی. نو زما عزتمندو کم چې د خطبه والا کم ټیم د کم لمحه هغه مختصر وي او پای کې تاسو د وظیفه نشئ کولای. بهر حال زما عزتمندو د دې وظیفې د پر بهترین ټیم د مازیګر مز نه پس ماخام پورې د دې ټیم دی. کله چې مو د مازیګر منځو کو نو ماخام او د مازیګر مز ترمنځ به تاسو د وظیفه کوئ. اوس زما عزتمندو د دې وظیفې مکمل طریقې کار ز تاسو ته بیانوم. نو زما عزتمندو کله چې تاسو د جمعې پر ورځ باندې د مازیګر منځو کو نو په خپل ځای باندې به تاسو کینئ او چا سره به خبرې نه کوئ. د دې نه پس تاسو سره تسبیح وي یا تاسو سره کاونټر وي هغه به تاسو راوالئ او د ټولو نه پیله اول به تاسو درود شریف ووایئ. درود شریف که چېرې طاق عادت کې تاسو وي نو ډیره بهتره به وي. نو درې پیرې درود شریف وای یا و پیرې درود شریف وای یا یولس پیرې تاسو درود شریف وای. خدا د زما عزتمندو چې تاسو درود ابراهیمی وای. د دې نه پس به زما عزتمندو انتهایی توجه سره عاجزۍ سره خشوع وضو سره بدا الله رب العزت د دوه نمونه دي اسماء مبارکه دي مالک الملک مالک الملک 314 پیرې به تاسو د دې ورد وظیفه وکئ. او دې سره به زما عزتمندو تاسو کوم حاجت وي کوم مقصد وي هغه تاسو په ذهن کې او په زړه کې ساتئ. د هغې تصور سره سره به تاسو مالک الملک مالک الملک 314 پیرې به د دې تاسو ورد وظیفه وکئ. او زما محترمو صحیح طریقې سره به تاسو دا وظیفه وکئ. دا نه چې تاسو زلزل وای مالک الملک مالک الملک زلزل تاسو وای نه. صحیح طریقې سره ښکلې طریقې سره تاسو دا وظیفه وکئ. د دې نه پس بیا زما عزتمندو طاق عادت
کې 3 پیرې کچره تاسو مخکې درود شریف ویلو نو دلته اخره کې بم بیا 3 پیرې درود شریف وای یا مخکې مو 9 پیرې درود شریف ویلو نو په اخر کې بم 9 پیرې درود شریف وای یا مخکې مو 11 پیرې درود شریف ویلو نو اخره کې بیا 11 پیرې تاسو درود شریف وای د دې نه پس به زما عزتمندو کله چې درود شریف وي نو دعا د پاره بل سپورت کوي د الله رب العزت نه په اجازه په انکساري سره په ګلګرا سره په دعاګانې وغوړي ان شاء الله تعالی ستاسو چې کوم مسائل وي که تاسو د رښتې حواله سره مسائل وي د مال او دولت د تانګې نه د فراخې د پاره مسائل وي یا زما عزتمندو ستاسو د نظر بد نه د حفاظت لپاره یا د جنات نه د حفاظت لپاره عرض زما ورونو چې تاسو سم مسلمي الله رب العزت په د دې وظیفې په برکت سره ان شاء الله تعالی ختم وګرځي تاسو په ژوند کې تاسو په ژوندۍ کې به الله رب العزت عظیم ترين انقلابات راولي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بری وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ دلوي الله پامان